داعي په کوم انداز کې باید چاته جواب ورکړي یا د ده د خپله ایګو هټ کېږي او چې دا ماته اوس څنګه تپوس کوي او ما نه دلیل غواړي او ما نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا نه هېڅکله هم د الله رسول تعامل ته تاسو ګورئ د ثقیف قبیلې چې کوم مشر و هغې سره کوم تعامل کړی 3 ورځې 3 شپې د رسول الله سره صلی الله علیه وسلم سره آه ورته نه دی کړی هغه چې بدماشي هم کوله که وینه دې راله توی کړه د خاوند د وینې بدل به نه واخلي خلک نشته دی به داسې وکړي که پیسې غواړي چې پیسې درکړه الله رسول به داسې نه ویل متاثره شو چې کله ورته اسلام یې راوړو چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا اخلاق غواړي تیزی نه غواړي علم غواړي پوهه غواړي اصول غواړي هغه ضوابط چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه غواړي دې وجه الله قرآن کې وایي چې ستاسو لپاره لکم الله رسول بارک فرمایي چې ستاسو لپاره د الله رسول کې اسوه حسنه دا اسوه حسنه څه ده آیا دا ده چې تا نه چاته پوس وکړو ته به غرټې دا طریقه نه ده وګوره موږ سوچ وکړو اکثر دا فتنې د دغه ځای نه راولاړېږي چې مسګایډډ شي خلک یا فتوا په داسې انداز ورکړي چې منبع د دې فتوې دغه مفتي پخپلی او نن سبحان الله فتوی هم شپږ میاشتې کورس مفتي صاحب هغه زموږ استاد محترم دی هغه تعبیر کړی دی چې بس یو فکټري جوړه شوې ده که دې طرف ته وردننه شي هغه طرف ته وځي دا مفتي د ټیک ولګي دا اصول دا نه دي چې تاسو ته اډ کړم هغه داسې یو سړی چاته دعوت ورکوي د واده دپاره د هغې تعامل به څنګه زی به مزیدار د هغې ګیټ به ټکوي هغې ته به آواز کوي میسج به ورته کوي څوک به ورته چې پلانکې خان راوځه چې راشي ودرې زما د زوی واده دی د ورور مې واده دی په انداز کې که یو ځل راولوځي بیا به ورته ووایي که دا مونږ شي 2-3 ځل بیا به چاته خبر پرېږدي چې پلانکي ته ووایي چې پلانکي خان راغلی او د هغې د زوی واده تا ته دعوت دی دا تعامل دی کله زموږ تعامل به دا وي چې هغې ته دعوت هم ورکوو دروازه هم ماته